غزني ولایت د سقوط اولنۍ ورځ ده او فی‌الحال ساعت څو بجې ده؟ مازدیګر 6 بجې دي. طالبان ښکار زیات دي، خلک هم د شهیدانو چوک د مسجد چوک څخه وایي. دا چوک د طالبان دی. شاهدان لشمار وتلي يتيمان لشمار وتلي د غربت حد پرې تمام دی د هر چا تیرې ګریوان دی. شاهدان لشمار وتلي يتيمان لشمار وتلي د غربت حد پرې تمام دی. د غزني ولایت د روښانو ساحه ده او کم ګرځي. وربس بس کلایستان سته او وربس صرافي مارکیټ خواته سر په وضعیت څنګه او د فاروقي چوک ته راورسېدو. دوکانونه هر څه سم مشکل نشته او په دې چوک کې هم طالبان بیخي زیات ولاړ دي. موټرسایکلې رینجرې همداسې دا ټول شیان یې ولاړ دي. خدایا اور په مونږه دغه ستا تنور کنجا جهان دی. ګوره وشول څلوېښت کاله یرغلونه دي بد حاله خدایا اور په مونږه دغه ستا تنور کنجا جهان دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی. پاک الله خو د نور جوړ کړې بلا وختو شو چې وران دی. وطن افغانستان ستاسو جاده ده راته ګران دی. پاک الله خو د نور جوړ کړې بلا وختو شو داسې به ورشي صرافۍ په طرف باندې زیات د وضعیت څنګه ده دا ملا صاحبان روان دي. خدای نخواسته هېڅ مشکل نه یې تېر شوی. د ډالرو مقابل کې د ورور مرګ راته آسان دی. یو غربت بل جهالت دی بې پیسې دا وحشت دی. د ډالرو مقابل کې د ورور مرګ راته آسان دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی. پاک الله خو د نور جوړ کړې بلا وختو شو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی. پاک الله خو د نور جوړ کړې بلا وختو شو چې وران دی. څوک مو وژني په یو نوم، څوک په بد نوم، څوک په ښه نوم، څوک دا وایي دهشتګرد دی او څوک